دوستانو که تاسو ته وایم چې یوازې د خپل موبایل په مرسته تاسو هم کولی شئ یو اپلیکیشن جوړ کړئ او د همدې اپلیکیشن عاید ترلاسه کړئ، باور به وکړئ. همدا خبره نن ورځ تاسو ته په ډیر ساده طریقه کوم. السلام علیکم، زه محمد عمر یم او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل څنګه. دلته موږ تاسو ته کوي چې څنګه په خپله ژبه او په خپل موبایل سره د ټکنالوژۍ نوې لارې خلاصې کړئ. نن ورځ موږ د سکیچ ویر اپ ډیولپمنٹ کورس شروع کوو. یو داسې کورس چې حتی که تاسو کوډینګ نه پوهیږئ بیا هم اپلیکیشن جوړولی شئ. په سکیچ ویر کې تاسو ته د اسانۍ لارې، اول د ډریګ اینډ ډراپس په وسیله اپ جوړیږي، مطلب تاسو ته د هیڅ یو کوډ زده کولو یا د کوډینګ زده کولو ضرورت نشته. دوهم د ډیزاین جوړول ډیر ساده او اسانه دي. دریم تاسو کولای شئ چې په ډیرې اسانۍ سره یې پلی سټور ته ایکسپورټ کړئ خپل اپلیکیشن. او څلورم د ایډموب ایډز په مرسته عاید ترلاسه کولی شئ، یعنی نه یوازې اپلیکیشن جوړیږي بلکې د همدې اپلیکیشن نه تاسو پیسې هم ګټلی شئ. په نننۍ ویډیو کې به ملګرو زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو د سکیچ ویر پرو اپلیکیشن په اسانه توګه ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې یې انسټال کړئ. خو تر هر څه له مخکې به زه د خپل کورس فایدې تاسو ته وښیم. دا کورس به ستاسو سره سم مرسته وکړي، هغه دا ده: د خپل کاروبار لپاره یو اپلیکیشن جوړولی شئ، د نورو خلکو لپاره هم اپلیکیشن جوړولی شئ او د هغو نه پیسې ترلاسه کولی شئ. د خپل اپلیکیشن پلی سټور ته په ډیره اسانه توګه اپلوډ کولی شئ، هلته یې ریلیز کولی شئ. او ورسره تاسو کولی شئ چې یو چیټینګ اپلیکیشن لکه واتساپ داسې اپلیکیشن د جوړولو طریقه به هم زه تاسو ته وښیم، او نور داسې ډیر څه چې په هغه سره به تاسو کولی شئ چې په ډیر اسانه توګه یو اپلیکیشن په ډیر ښه ښایسته ډیزاین جوړ کړئ. نو ملګرو تر هر څه له مخه اوس ځو د اپلیکیشن ډاونلوډېدو طریقه زده کوو چې څنګه موږ کولی شو دا اپلیکیشن په هر ځای کې هر وخت په اسانه توګه ډاونلوډ کړو. ګوګل کروم خلاص کړئ او پورته دلته په سرچ کې ورکړئ سکیچ ویر پرو ای پی کې. هم په هغه اول ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. په دې کې که تاسو وګورئ درې اپشنونه دي: یو سټیبل انډرایډ 8 پلس، یو سټیبل انډرایډ 5 پلس، بل نایټلی. که چېرته ستاسو موبایل نوی وي او نوی ورژن یې تاسو د اول ډاونلوډ کړئ یا د لاندې نایټلی. او که چیرې تاسو زوړ موبایل لرئ نو هغه انډرایډ 5 پلس چې لیکلي هم په هغه کلیک وکړئ. تر ټولو زما در خوښه دا ده نایټلی باندې کلیک وکړئ، ډیر ښه صفحه ورژن ده او ډیر څه پکې شته. په نایټلی باندې کلیک کوم. که تاسو وګورئ دا لینکونه دي، په دې کې په د اول لینک باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ یې کړئ. صبر وکړئ چې پوره سي. زموږ ډاونلوډینګ شروع ده. چې کله دا پوره سي دا په زیپ فایل کې ده، دا به دلې په کروم کې خلاصیږي او که دلته چیرې نسو خلاص ستاسو په موبایل کې بیا تاسو کولی شئ چې په فایل منیجر کې خلاص کړئ. ډاونلوډینګ پوره سو، اوس دلته کلیک کوم. هم تاسو ته به په دې کې راواړوي فایل منیجر، که ګوګل یې در سره په هغه باندې کلیک وکړئ، که مای فایلز در سره یې په هغه باندې کلیک وکړئ. ایکسټریکټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله فایل خلاص شي بیا به راځو. دا د فایل خلاص شو، په دې باندې کلیک کوم. فینیش. هم دلته راغی زموږ اپلیکیشن، اوس یې انسټالوم. انسټال. په دغه مور ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. انسټال انیوی. دلته به تاسو څخه کوډ وغواړي یا به فنګر پرنټ وغواړي، دا به ورکړئ او لږ صبر وروسته به انشاءالله انسټال شي. زموږ اپلیکیشن پوره سو، اوس هم اوس دغه بندوم. که تاسو وګورئ
زموږ اپلیکیشن همدغه ده، پوره انسټال شو. دغه اول څه چې راولي بس دا به خپله ایسته سي، لږ وخت به صبر وکړئ. بس ویو چینج باندې به کلیک وکړئ، وروسته به بېرته شاته ولاړ سئ. څه پرمیشنونه غواړي هغه به ورکړئ. الاو پرمیشن. دا زموږ زاړه اپلیکیشنونه دي، زما کوم چې جوړ کړي وو دا هغه راغلو. تاسو ته به بالکل صاف صفا راسي، هېڅ یو اپلیکیشن به هم نه وي. دوستانو دا یوازې د سکیچ ویر کورس پیل. په راتلونکي ویډیوګانو کې به په یو فیوچر تاسو ته ښیو چې تر څو خپل اپلیکیشن په بشپړ ډول جوړ کړو. زموږ چینل څنګه یوازې دا کورس نه لري بلکې د یوټیوب کورس هم پکې شته چې تاسو ته ښیي څنګه د یوټیوب نه عاید ترلاسه کړئ او خپل چینل وده ورکړئ، او ډېر ژر نور مهم کورسونه هم ستاسو لپاره وړاندې کېږي که تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. نو که غواړئ چې هر څه له لاسه ورنه کړئ او له موږ سره په دې پرمختګ کې زموږ د سفر ملګري سئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.